آفرین په دې انګلیسي باندې چې دغه قدرمن ویلې ده. لیدونکو ستړي مشه، په دغه ویډیو کې درته د آریو پریمیر لیګ چې سیمه ییز ټورنمنټ سیالۍ دي، په دې سیالیو کې د پچاچونې پر مهال باندې کوم کسان چې دي ډېر په زړه پورې او جالب انداز سره انګلیسي ویلې ده. خو یو خو دا چې په دې سیالیو کې باید څه ډول باندې د ټاس مراسم ترسره شي، څوک د دې مسؤلیت لري او څه ډول باید ترسره شي. انګلیسي پکې ضرور ده نه ده، هغې باندې بیا وروسته خبرې وکړو. خو لومړی راځئ دغه جالبه ویډیو راسره وګورئ. between Minaba Batalon and Shaka Shaheen. Shaka Shaheen captain Bilal, Minaba Batalon captain Aziz Rahman. Match referee Kismat Wafa, Rabiullah Mahmudullah Zazai. Call Darkhande Bute. Call to Kawi. Oh, Minaba Batalon won the toss. What do you want to do and why? دلیل مشر عزیز رحمان په څو وګټل خپل بیټینګ انتخاب کړ. که څه هم په دې وشتم ځای باندې تاسو تیر لوبه کې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که ټوټل مو جوړ کړو سره 50 ټوټل مو جوړ کړو. نو لوبه کې په کوم ځانګړي پلان سره راځي او کنه ان شاء الله لکه ته لوبه کې چې موږ پرفارمنس کړو دا غنه به ان شاء الله کوشش نه لوبه کې د لوبه کې تاسو خپل ټاکلې هدف وڅ ورته چې څومره ټوټل به جوړ کړئ. ان شاء الله یو سره شپه ته 50 په ټیم کې کوم چینج لري کنه سیم سکواد ولوبېږي یو چینج ته عربستان د چا وځي دا هدي کې له هغه د کریم ډېر زیات مننه. ګډ لک. ویډیو هم سره ولیده چې د آریو پریمیر لیګ په دغه سیالیو کې یو میچ ریفري راځي په خپله په انګلیسي باندې، چې انګلیسي هم سمه نه ده زده او د زازیو په لهجه کې انګلیسي وویلې، تاسو هم ولیده. او بیرته بیا چې دغه ټاس کله اچوي نو دغه وخت کې د میچ ریفري هم وي او کمنټیټر هم وي، دوه رول ادا کوي. بیا هم تاسو په جالب انداز سره ولیدل چې د څه ډول د لوبغاړو پیژندګلوي وکړه او د دې ترڅنګ کله چې ټاس وغورځول شو په دغه وخت کې بیرته بیا نو پریزنټر راځي، یو بل بدلیږي او هغه بیا پوښتنې کوي د دغه پیچ ویشتنځای په اړه باندې د بل لوبغاړي څخه، چې په دې توګه باندې ویلی شو دغه سیالۍ چې سیمه ییز ټورنمنټ دی باید په دغه ډول باندې نه اوسېږي او مسؤلین باید هڅه وکړي چې حداقل دې کې یو څه نه څه معیار هم په نظر کې ولري، ځکه دا سیالۍ داسې سیالۍ نه دي چې صحیح ده انګلیسي مهمه ده، ټاس غورځونه دا شیان مثلا انګلیسي پکې مهمه ده، خو سیمه ییزې سیالۍ دي انګلیسي ته پکې ضرورت نه و. بیا په دغه ډول انګلیسي نو ضرورت خو نه پیدا کېده دلته. او بیا که چېرته د انګلیسي ضرورت و نو دغسې یو کس چې هغه واقعا انګلیسي په سمه توګه باندې زده اوسي. او بل دا سیالۍ په ټلویزیون په نړیوال ټلویزیون باندې نه خپرېده نو ضرورت یې هم نه و. نو که چېرته بیا دوی غواړي سیالیو ته لږ څه رنګ ورکړي، دا سیالۍ کوم په 14 کمرو باندې نه نشري دي، نو یوازې یو موبایل دی د فیسبوک لیدونکو لپاره یو آګاهي ده، یو ویډیو کول دي چې واقعا لیدونکي هم ډېر لري، ځکه د هغې سیمې خلک هم په ځانګړي ډول خارج کې دي لوبې ګوري، خو یو څه نه څه دغه هم باید یو څه نه څه معیاري شي او معیار په نظر کې هم ورته ونیول شي چې ټاس غورځولو لپاره باید څوک راشي او پوښتنې باید څه ډول وشي او څه ډول باندې باید ترتیب ونیول شي. نه یوازې داسې ته یو موبایل ورته نیولی ده او هغه هم دغسې چې هېڅ ضرورت یې نه وي داسې یو محتوا پکې کارول کېږي. نو په هر صورت باندې اوس هم ښه خبره ده، مسؤلینو نه ډېره مننه چې دغسې ټورنمنټ یې سیمې په کچه باندې رامنځته کړی دی او ډېر لوبغاړي هلته لوبېږي، په ټوله کې کرکټ وده هم ورسره کېږي، ځوانان هم بوخت کېږي او د نه وړاندې کلونو کې هم دغه سیالۍ وې او دا ځل بیا هم په غوره ډول باندې ترسره کېږي. نو کمنټ کې راسره نظر شریک کړئ د دغې جالبې ویډیو په اړوند باندې ستاسو نظر څه دی، په کمنټ کې راسره شریک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ د نورو په زړه پورې مهمو کرکټ ویډیوګانو لپاره.